انتظامونه کړي دي؟ ما ته پته ده چې د واده دیګونه به زما په مرګ باندې پخېږي خانم جان. دا څه ګډې وډې وې؟ دا حقیقت دی خانم جانې، دا حقیقت دی. زړه مې ډوبېږي، سر را باندې چورلي، خوله مې اوچه اوچه کېږي. نو دا ټولې بیمارۍ خو په ما کې هم شته. صبر خو زم کومه، خو زه خپلې حیا ته ګورمه. ته او حیا؟ ای ښځې ګورې خوله دې وګنډه. ویم نه یې ګنډم. غلی شه اورېږه، ویم نن درته خپل زور ښیم. ته ما ته زور ښې، لیلو ته زور ښې. صبر کوه. حق دولت خانه پاسه ښکته دې مار دی. تاسو خو ماته لیونی ښکاري، اوچ په اوچه د لور ورکوي مې. بی دا ولې؟ ته خو سمه جګړه کې. نه نو جګړه به نه کومه چې خامخا پړی پسې نښلی. زه خانه زه خپله خره شړی. موږ زهرکاران نه یو چې خره به سړو، خواښې ښه دې ونه کړو. ته وګوره بیا راته خواښې وایي. زه مرم نه غوچې او دا بیا وایي غوچې. راځه واره جانه خبره وره خبره وره. اوس کې په شنو جامو کې م راکې که نه. ویم سلام مې دې ورته. راځه راځه. وی لیلو یم زه خو زه مو زنه د بهر خلک هم پاتې نه شو. یا جینې درته وایم چې دا خوله به دې غلې کې ښه بد نه حقه به راپورې نه نښلې. او ګنې هغه څه به درته ووایم چې څه زما په خوله راځي. هغوی ته چې څه وی وایه ورته، د هغوی زور په ما مه وباسه. او ته وګوره دې خلکو هم څه جوړ کړي دي. خلکو څه جوړ کړي دي؟ یو ښځه او زلمی ور مخې ته ولاړو او راته ویلې چې ما له لور راکړه. تا به ورته ویلو چې یو زوی مې دی، کله ملنګ کله ډبنګ. وایي شکر دی چې لور مې نشته. نه نو ستا نه په دروازه کې لور غوښتله. وایي ډېره نادیدکه ښځه وه. وایي نو ویم راوستې به دې وې که نه؟ یو نادیدکه خو مخکې نه په دې کور کې شته، نو دا بله به مې م راوستې وې. تا سره د خپلې لور غم شو. ما ته څه پته وه ما به ورته لیورځی ښودلې وه. ستا نه زه د خیر تمه نه کوم، ته خو راوستل نه کوې، جوابي کول کوې جوابي کول. لکه پتا لور چې ده که نه د اوس نه بوج شوه. ای لیلو شبانه زما لور ده، سترګې په بړو نه درنېږي. ښه چې دومره در باندې ګرانه ده که نه نو بیا یې په کور کښېنوه. ستا په شان پې خیرونه نه غواړم. تا څنګه خبره وکړه؟ ولې تا ته موږ خیرمال ښکارو؟ ولې هغه د چنګیزي نه چیړ نه کوي؟ تا زما زبرګ فقیر او صالح زوی پسې خبرې وکړي. تا الله په جبه چاړې که هغه خو د الله په مینه کې مست دی. د چرګو غل او د مرتبې والا. هی شړی مو شولم ده، نه مو سود نه مو فایده. ترور جانې اوم دغه کور دی، ما په خپلو سترګو لیدلې وه چې ننوتې وه. وساده ګوليه کیدای شي د خپلوانو کور یو. ترور جانې په خدای چې په خپلو سترګو مې لیدلی وم دغه کور دی. ښه رواره جانه ویم که دقې کوري او دقې موري که نه نو بس دا زړه به دې سنبال کړي. زما دغه ښځه نه ده خوښه. ترور جانې دا خو مې لا خوښې نه ده که نه. وایي خدای دې نه کړي چې ستا به خوښې شي. ترور جانې کوم دغه د شبانې موري که نه نو بیا به مې خامخا خوښې کېږي. ویم په دنیا خودم نه تا نو لیدلې چې سم د چکندرو سنډاو. نو زه خو د لور سره واده کوم که نه. فون یې راغی. هلو باچا سم په ټکرو باندې ساري. ستا مور په ټکرو سر کړی یم که نه. زما مور؟ ولې زما مور درته څه ویلي دي؟ شبانې ویم مور دې راته ډېرې ستغې سپورې ویلې او د دې نه مې انکار وکړو چې شبانه زما لور ده. څه؟ شبانې ویلي چې شکر دی چې خدای پاک لور نه ده راکړې. شبانې ګوره دا ظلم دی، جبر دی. مرده غلی شه، دا راته ووایه چې تاسو تلې چا کره وئ؟ ویم هم تاسو کره تللي وه. حق د څه دپاره؟ د اتیسر دپاره. د اتیسر دپاره؟ ویم دا د اتیسر تاسو اگر کوي نو دا مال راکوي، ځکه
چې زه په هغې باندې نور هم برتلی شم. بابا ته کمال کې نه نه پیغلې زه تا کوم تا. نو دغه خو درته زه هم ویم چې ما کې نو مور راولېږه. ویم نو نه د مور د راتلون نه بغیر دا کار نه کېږي. ملنګ باچا د پښتو وطن دی دا ته څه وې؟ د ملنګ مور به درشي حق حق. د ملنګ مور مه راریږه خپله مور دې راولېږه. نو د ملنګ مور زما مور ده که نه؟ ښه نو تاسو دوه روڼی. نه ښکلې نه زه یې یو یم نیازبین او نازولې. نو بیا ملنګ څوک دی؟ مړې زه ملنګ یم که نه؟ ښه ما ویل کو ملنګ مې لیور دی. ملنګ د سختن دی. وی ته څومره وران ملنګ یې. حق حق حق. د ملنګ په شان کې به ګستاخي نه کې ایره به شي دوړه به شي. نو بیا دې مور مونږ کره کله رالیږي؟ ډېر زر به راشي ډېر زر. حق. ښه نو پیر صاحب زما دپاره څه حکم دی؟ ستا دپاره دا حکم دی چې ملنګ له کلنګ ورکا. زما نه کلنګ؟ او کلنګ. کار به دې وشي. خانم زه ستا لور یادومه. ویم که ستا لور وي که نه نو زما ورته 100 ګزه سلام دی. یو لرایو د کور میرمن شوې. ای نیاز پرورې دا زما کور دی. اور لرالی د کور میرمنه شوې. خورې د دې په سر کې مازغه ډېر زیات دي ته خبره کوه. سپینې خبرې کومه د حق وینا کومه. د حق وینا نه کې که د حق وینا دې کوله که نه نو واپس به نه تلې. د دې نه زه د خیر تمه نه کوم. ای جینې ما څه کړي دي دغه دی راغلې ده که لور در باندې تېروي که نه نو ورې که زموږ دې زړه وچوي. چاچی بس که ښه بس بس که بس ستا هم لکه چې واده ته ډېره تادي ده. چاچی د خدای خاطر وکړه دا میلمنه بسوئ. میلمانه لا واده شوي نه یو د خواښې چمچهګیري دې شروع که. ای لیلو چمچهګیري مور نه ده کړې نو لور به یې څه وکړي؟ مورې بس که دې سره ځان مه سموه. وی دا تاسو دې سره دا ګزاره څنګه کوئ؟ د دې نه خو امان پکار دی. ای خانم ګزاره ورسره زه کومه ټول زور په دې زړه تېرومه. کار یې خو نه. ای جینې ډېر ننګونه پې مه کوه خله یې در کړې نه ده لنډې حلال نه دي خانک په سر. راځه خورې چې کمرې ته دننه ځو وي چې غل نه تښتي نو مل دې ورته. دا غل دې چاته وویلې غل به تاسو یې ستاسو هغه خاندان به یو. چېرته لاړئ اوس تښتئ ولې راشئ که نه. د کوپړو سوداګر چېرته روان دی؟ حق حق. حق مې نه دی ویلي ستا دا سر د کوپړو سوداګر نه دی. نو ویم چغه چغه ته ولې هېرې چې ما ډېر خونونه کړي دي. او کړي دي دا باټاخانو چنډخانو هزار به دې وایي د هزاره چا بازار نه دی موندلی. د کومو باټاګانو چندخانو؟ ولې د کوپړو سوداګره د نه هېر شو چې په غټ تالاب کې به دې وجل. ویم ما کپرې خریلي دي کپرې. او د باټاګانو کپری. ویم دا کپرې دې را باندې خورې؟ دا د چغاچغ کپری ده څه د باټاګانو کپری نه ده. ویم سبا له به مې د خیره سره کار وشي. کوم کار څه کار؟ سبا به مور ورلیږم. مور دې چېرته بیلتې کې؟ د ښکلي کره که نه یار د چا کره ویمینې جینۍ مې په روب کې راغلې ده. بچو د واده نه پس به راته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي. ویم هماغه عمره چې څومره به دې ورندار پخوي. خو چې درته پاخم کي که نه د کوپړو سوداګره د پخلي کار به هم ستا وي. ځه یاره ټپوسه زه چې ځو. ځه خورې ویم ډېره مې زړه ته پرېوتې. زما باچا جان دواره څومره هوښیار دی. هغه څنګه؟ هغه داسې چې څومره ښکلې ځای ځان له خوښ کړی دی. نو لکه هلک ستا وراره دی؟ ویم د خپل بچي په شان مې ساتلی دی. نو ستا بچي نشته؟ زه کونډه یم خورې ګورې خالي لاس به مې نه لېږي ښه. نو چې دا خبره ده که نه نو د لیلو د زه دی در کوم. توبه 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 د دغې ښځې نه خو زه ډېره یارېږم. صرف د ژبې نه تیزه ده نوره دومره تکړه نه ده. ښه نو لکه تا ورسره لاس هم اچولی دی. هی ویم چې پریښي نه یو نو. دا ماته لیونی ښکاري. د لیونو نه یا لرې او یا غلي. راته ښکاري چې جوړې لورې پې وتپله. هی زما خو لورو نشته. دا لوڼو نه چې جرګې راځي نو څومره خوند کوي. ای خورې ویم ښه لري د شبانې نیکبختې راوستل او په سر یې راته کېنول. سړی د څه کار کوي خورې؟ څه ډاکټر ګوټې غوندې دی خو په ډاکټرۍ زما زړه اوبه نه څکي. او د دغې لیونۍ خاوند څه کوي؟
د هغې خاوند هم د ډنګرو ډاکټر دی. دا دواړه خیخانې څنګه غلې غلې خبرې کوي خو کمبختو تیزې تیزې خبرې کوي چې زه یې بورمه که نه. نو لکه زه به د ډاکټرانو لور خور د خیر سره خپل باچا لکوم. مړې څه ډاکټري ده؟ خورې دا نوم یې څومره غټ دی. د شباني؟ نه نه د ډاکټرانو. خورې په نوم به څوکې خبره د کار کوه د کار. لینو وای ما ته ښکاري په خېټه کې دړ دی. نه نه لالا په خېټه مې دړ نه دی. نه هغه خو ما ته ستا د مشاهدې نه ښکاري چې دړ شته. لالا د خیره سره سخر شوې. سخر؟ د څه سخر؟ د چا سخر؟ لور پسې دې جرګه راغلې ده دننه ناستي مېلمانه راغلي دي ورشه تم مشغول شه. نو مېلمانه خو د الله رحمت دي که نه اورې. دا مېلمانه رحمت نه دي عذاب دي. لیور جانا لور به درله پویه کي. جان ده چې دا زما کور ورته چا وویل. دا به ورته چنګېزي ښولي. دولت خانه خبره شوله روانه او تخته د میدانه. خورې ګورې ما نه ډېر صبر نه کېږي. خورې داسې د ګوډا ګوډۍ واده خو نه دی لږ وخت خو به راکوې که نه. زما ساده خورې نن سبا خو هر څه ریډیمیډ میلاویږي. هغه وختونه لاړل چې مور او پلار به بړستنې جوړلې مالوچ به یې اغوښتل. اوس دا وخت نه دی. هاو که نه ښار ته به تللو د مسینو کوزې به یې رولې. څومره ښکلي وختونه وو. هېڅ ښکلي وختونه نه وو. ښکلي وختونه خو اوس دي. واقعي ترورې اوس یې لا ښکلي وختونه دي. لورې تا خو د اوس نه د خواښې په تله کې کاڼي یې چور شور وکړله. مورې د لیلو چاچي خبره زه حق وینا کوم. هغه به برشیره خو ناحق نامحقه جوړوي. خورې د زورورو اوبه په غرونو خیږي. وایي نو وایم خدای خو دې د زړه زور اوبه کي. خورې د سیاسي ګندونو نه مې توبه ده. زه خو په هغه تله کې کاڼې اچوم کومه چې اقتدار کی. دا اقتدار څه ته وایي؟ زه دې ته اوس د اقتدار مطلب هم وښایه. اقتدار طاقت ته وایي، روب ته وایي، منمانۍ ته وایي. ها نو لکه دا لیلو په اقتدار کې ده. یا زما ساده مورې دې خواشه پرنې فصل مه خرابوه. دې خواشه ویم تره لاس دې نه دی سم جبل دی دې نه پرېږدم دا پکې لا بل. نو تره خیر زما قصور څه دی؟ ستا قصور ته ما ته په کبابو کې هډوکې جوړېږي. ویم تره بس بس ویم ډېر خاطر مې دی وکړو بس دی. ته خو ویم بل راکړه. بل دا والا. ویم تره ویم ته خو بل راکړه. دا بل والا. ویم تره بس ویم صبر مې تمام شو بس. ستا بس صبر تمام شوي مړه زما دې صبر تمام کړی دی. ویم تره تا زما غیزو غضب نه دی لیدلی. وی تا زما غیزو غضب نه دی لیدلی. ارې تا خانم جان زما کور ته ویم قسم دی په قرآن که ما راوستې ده. تا نه اوس منکر شوي؟ نه مې ده راوستې که نه. نو اخیر زما قصور څه دی؟ ما خانم جان مور دې زما کور ته راوستې زه درته وایم. ویم هغه به ستا تره بس به ستا لور راوستې. ګوره تا ما سره ډېر بد وکړو. تا په خپل پیر لاس اوچت کړو. ویم ته به لوخړه کېږي ته به ضرور لوخړه کېږي. ویم تره ډېر بد دې وکړو ډېر بد دې وکړو. ورېږه تا لا پوره زما زور نه دی لیدلی. خطر جانې څه وشو؟ وی یو منګری ورکړه وه که پاک مولا دا په ټرک ووی. شبانې راکړو که نه؟ وی واره جانه هغه منګری خو راپسې داسې نښتې وه. ما ته پته ده د شبانې مور به ورته خامخا کړي وي. ویمې بڼې بڼې وې کم راکاږم به ورسره.
زه تر شباني خبره کوم او ته ځې او راځې او منګری ته جوړی زر راله جواب راکړه. ورجانه ویم ډیر زر به خبر شي چې د خاورو د لاندې شوه. بیا منګری یادې ورجانه ویمې دې ته د خانم جان د زور پته نه ده، د زړې راله پړسولې دي دا زړه. تروجانې تاغه پرېږدوه ماله زما د خبرې جواب راکړه. ورجانه ویم په هیڅ قانون یې نه پرېږدم. او ویم دلته دی غوبل راغشتی دی، اول ته به هغه بلې ستار شروع کړي. دولت خانه چې کار خورې نو سر به خورې. ورځم چې د کور حالت معلوم کړم. پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب څه چل دی؟ په خدای بشي او په تا بشي زما مدد وکړه پیر صاحب. ویم پیر به نه چړې، د پیر چرت دی خراب دی. زما مدد وکړه پیر صاحب، زه به یې کې آوازې پاتې شم.